بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال خان خټک. د افغان په ننګ مې وتړلې توره، ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. دا ګرانو کتونکو تاسو ګورئ، دا د پښتونخوا د نوښار ضلعې د چشمې علاقې سوړو کلی دی، چېرته چې د پښتو د ټولو نه لوی شاعر خوشحال خان خټک خپل د برزخ ژوند تیری. څوک چې د خوشحال خټک خان علیین مکان او د خوشحال بیگ په نوم هم پیژندی شي. دی په کال 1022 هجري قمري 1614 عیسوي کې سرای اکوړ کې پیدا شوی، چې اوس ورته اکوړه خټک یا اکوړې وی. د خپل زیږون نیټه په خپله باندې داسې ښایي چې د هجرت 1022 سنو چې زه راغلم په جهان. خوشحال خان خټک د 18 کالو په عمر کې اولنې واده کړی و او د 20 کالو په عمر کې شاعري شروع کړې وه. د خوشحال خټک د 4 ښځو نومونه دا دي: توتیا، مرجانه، باګو او راڼۍ. او د خوشحال خټک د اس نوم سیلی و. خوشحال خټک په کال 1050 هجري قمري او 1641 عیسوي کې منصبدار شو. او هغه دا خبره په خپل دې شعر کې کوي چې هغه کال پوره 50 و چې شهید شو شهباز خان د پلار زی و ما راکړ پولس شم حکم. نو ای راغلی په کوړه خټک امیر خان خوافي راولګېد او خوشحال خان خټک کې په کال 1040 هجري قمري 1640 عیسوي کې گرفتار کو او د رتنبور په قلعه کې قید وساته. د قید او د نظربندۍ ټوله موده یې 4 کاله 10 میاشتې او 20 ورځې وه. خوشحال خان خټک په کال 1001 هجري قمري او 1689 عیسوي کې په خپل مرګ مړ شو او هم دلته په ایسوړي بالا چشمه ضلع نوښار پښتونخوا کې ښخ کړی شو. ګوري روښانه شه. خوشحال خان خټک په یو وخت لوی شاعر، ښه تورزن، ښه تورمار، پوه طبیب، لوی عالم، لوی مفکر، تکړه جنگجو، نر سړی، شوقین ښکاري، ښه خطاط، ښه اختراع کوونکی، تکړه مشر او نور هم ډیر ډیر څه و. خوشحال خټک دا خبره رښتیا ده چې که د نظم، که د نثر، که د خط دی، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. نه پخوا پکې کتاب و نه خطو، دا د ما پکې تصنیف کړه څو کتابه. خوشحال خټک د مغولو سخت خلاف و. په خپل وروستي عمر کې یو شعر داسې دی چې پښتنو سره زړه تور دی د مغولو، خبردار په نیتونو یک په یک یم. د خوشحال خټک په شاعرۍ کې هر رنګ شته. د نصیحت په شعرونو کې یو شعر داسې دی چې خر که بد دی بیا ورې وړي، خر که بد دی بیا ورې وړي، بد سړی بدتر تر خره دی. او یو شعر بل داسې دی چې تیغ پې سور مکړه خوشحاله چې لایق وي د سوباړي. یو بل شعر کې وایي خپلې خپلې شملې ستایي چې شملې پیري ګوجرې. د خوشحال خټک د قصیدې یو څو شعرونه دا دي چې تور ګیسو دی په چندن باندې خامار دی، تورې زلفې د سنبل د نوبهار دی، تورې ورځې د لینده باڼه د غشي، عاشقانې زخمي شوي په ګزار دی، سپینه پوزه د غوټۍ د زنبق ده چې چاپیر د نور ګلونه د ګلزار دی، دواړه سرې شونډې د ښې دي تر سرو لالو، سپین غاښونه بې بها در شهوار دی، د ښایسته زنه د سیب د سمرقنده چې خواږه یې تر نباتو نه بسیار دی، سپینې لیچې د مصرۍ تورې تیرې کړې چې خونونه یې په غاړه 100,000 دی، د یاقوتو نګینې د سره نوکونه ځای په ځای د اوږدو ګوتو قرار دی، د نامه غوټۍ د ګل د ګلابو
کیڼ او ښې د ګلو پاڼې پې انبار دي سپینې خپې دي د زنبق د ګلو پاڼې د خپو ګوتې دي کلی د انار دي ته خو ډېر مهر کوي عمر دې ډېر شه د خوشحال خټک د تش مهر پکار دي نن مې وکړه د استاذه نه څو سوال سرفرازې په جواب کړم د هر سوال وی مې څوک دی چې همیش په یوه حال دی وی تل په یوه حال دی ذوالجلال وی مې کوم سړی لایق دی د یارۍ وی هر چې دروغ نه لري ټیټال وی مې څه دي چې دانش پې ضایع کیږي وی لا پې د دروغو قیل و قال وی مې څه کړم چې هر څوک په ما مین شي وی مه وایه دروغ مه کړه جنجال